after much deliberation she texted me او مطلب دا دی چې د ښه غور او فکر نه پس د ښه سوچ او سمجھ نه پس هغې ماته میسیج وکړو after much deliberation we went to Dubai for tour او مطلب دا دی چې د ښه غور او فکر نه پس مونږه دوبۍ ته په چکر باندې لاړو after much deliberation they told a lie او مطلب دا دی چې د ښه غور او فکر نه پس د ښه سوچ او سمجھ نه پس هغې دروغ ویل. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن په دې ویډیو کې به موږ څه سپوکن انګلیش سینټنسز زده کوو. نن په دې ویډیو کې به موږ څه سپوکن انګلیش ورډ زده کوو. چېرته چې موږ یو خبره کول غواړو او هغه موږ د ماډل وربس په ترو باندې نشو کولی. چېرته چې موږ یو خبره کول غواړو او هغه موږ د 12 ټینسز په ترو باندې نشو کولی، نو اف کورس هلته بیا موږ خپلې خبرې د سپوکن انګلیش په ترو باندې کوو. لکه څنګه چې تاسو دا یو څو examples وکاته. موږ ویل چې after much deliberation she texted me او د after much deliberation she texted me مطلب دا دی چې د ښه غور او فکر نه پس هغې ماته میسیج وکړو. ګرانو کتونکو د after much deliberation مطلب دا دی کله چې تاسو وایې د ښه غور او فکر نه پس د ښه سوچ او سمجھ نه پس، خو یوازې دا یو څو اگزامپلز نه، یوازې دا 2-3 اگزامپلز نه، کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل غواړئ د ښه غور او فکر نه پس، یوازې ټیکسټ نه چې میسیج یې وکړو یا یوازې دوبۍ ته په چکر باندې تلل نه، چې تاسو په کومه خبرو کې هم ویل غواړئ چې د ښه غور او فکر نه پس، نو بالکل تاسو د هغې دپاره استعمالولی شئ after much deliberation. یعنی که تاسو ویل غواړئ چې د ښه غور او فکر نه پس ما ځان ته موبایل واخیست، ما ځان ته موټر سایکل واخیست، زه هلته لاړم، زه دلته رالم، ما هغه کار وکړو، ما دا کار وکړو، او یوازې تاسو هم نه د یو هلک په باره کې هم ویلی شئ. تاسو ویلی شئ د ښه غور او فکر نه پس یو هلک دا چل وکړو، هغه چلی وکړو، د یو جینۍ په باره کې، د خپل ځان په باره کې. خو چې کله هم تاسو ویل غواړئ چې د ښه غور او فکر نه پس، د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي after much deliberation. ګرانو کتونکو، او اوس راځئ چې یو بل د سپوکن انګلیش سینټنس زده کړو. اکثر له موږ په پښتو کې وایو، موږ خپل ملګري ته وایو، کلاسمیټ ته وایو، په سوسایټي کې بل چا ته وایو. موږ وایو تورې کپړې ما چوه له نظره بشي، یا موږ وایو د خپلې تنخواه په باره کې چاته مه وایه نظره بشي، یا خپل عمر چاته مه وایه نظره بشي، یا ډېره زیاته چالاکي مه کوه، یا ډېر زیات قابل له ځان نه مه جوړوه نظره بشي. نو د دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي you will catch evil eye. د you will catch evil eye مطلب دا دی چې نظره بشي. you will catch evil eye او مطلب دا دی چې نظره بشي. فار ایگزامپل زه تا ته ووایم چې تورې کپړې ما چوه نظره بشي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي don't wear black clothes you will catch evil eyes او د don't wear black clothes you will catch evil eyes مطلب دا دی چې تورې کپړې ما چوه نظره بشي. یا زه تا ته ووایم چې د خپلې تنخواه په باره کې چاته مه وایه، د خپل سیلري په باره کې چاته مه وایه، ته به نظره شي. نو ګرانو کتونکو، د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي don't show your salary you will catch evil eye او د دې مطلب دا دی چې د خپلې تنخواه په باره کې چاته مه وایه، خپله تنخواه چاته مه وایه، ته به نظره شي. ګرانو کتونکو، زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ، خو صرف او صرف دا یو اگزامپل ستاسو د امتحان دپاره، دا یو اگزامپل ستاسو د ټرای دپاره. فار ایگزامپل که زه چاته ووایم چې ډېر زیات تیز ګاډی مه چلوه، ته به نظره شي، یعنې تیز ګاډی مه چلوه، ته به نظره شي. د دې سینټنس انګلیش تاسو په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې زه وګورم چې آیا تاسو پوه شوي یئ او که نه یې پوه شوي. د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه. Thank you so much. Thank you.